ورته یا هارون الرشید ملمان راغلی دي ستا ملاقات تا سره ملاویږي او هغوی موږ ته ټیم کم دی بې روانېږو. هارون الرشید ورته برګوري نه لاندې ګوري. هغه خادم ورته دوباره راتاو شو ورته یا هارون الرشید هغه ملمان بار بار اصرار کوي وي ده ته ووایه چې راشه. او هغوی مجلس ته ځکه نه راځي چې هغوی سره ډېر پوجین دي خلق ورسره دي نو بیا به مجلس خراب شي. هارون الرشید ورته وی ملمنو ته ووایه والله العظیم چې د بغداد سره لس حکومتونه نور ما ور باندې مشر کول غواړئ خو د عبدالله ابن مبارک یو صحبت پم چاته ورنکما. بیا ووی عبدالله ابن مبارک هغه سړی دی چې په لار رواني د خدای په ذات مې د قسم وي چې په کومه ځمکه باندې قدم کیږدي هغه ځمکه په نورو ځمکو باندې فخر کوي. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. چال بغروی دولت منت ایمان غرده دینو نډیر دی منت دند پاک سبحان غرده. بهر عاشقا لگی خوگی د خپل اشنا
خبري مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر ودیگر علماء کرام وزما ډیرو معززو مکرمو مشرانو عوامو خواصو ملمنو راغلو را رسیدونکو را روانو او بار دنیا باندې چې د دې مختلفو ذرایع سره بیانات اوریدونکو عوامو خواصو میندو خویندو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو دا تعلیمی خطبه چې د جمعې د واجب خطبه نه وړاندې مونږه ګنټنی خبره کو الله دې دا عمل په خپل بارگاه کې قبول منظور او فرمایي محترم انسان الله رب العزت تا انتہائی گران دے بیگا پنڈئی کی زما خطبہ و بیان میں ہو ما التم دا خبر تکرار کړه چې الله رب العزت تا انسان پټول مخلوق کی گران دے محترم دے مکرم دے د انسانانو نړوان دے الله پیریان پیدا کړیو خود پیریانو متعلق انی جاعل فی الارض خلیفہ لفظ نه دی راغلی چې پسمکه الله تاج د مشرعي ورکی او الله رب العالمین د عزت په منصب باندې کې نه نو هغه حضرت انسان دی انسان انتہائی مکرم دی د انسان تذلیل کول نه پکار ګوري الله رب العزت سورہ حجرات کی فرمائی زما بندگانو زما دا بندگان زما دا انسانان په غلط نمونو باندې مرا بلی غلط نوم ورتماخلی الله رب العزت ته دومره ګران دی چې خدای پاکي چې نومي څوک بدرنګي نو الله تعالی انسان نه دی ګران وی اے انسانا زما د دې بندنوم م بدرنګوا ما دا انسان څومره خپل پیدا کړي ته ورته دومره بدرنګ نوم اخلي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بلځه کې الله فرمایي بدګماني په مکوا تبا په یو بنده زما بدګمان کې او دا ته بزډیر لوی مقام ورکم سیرت کتو البدايه والنهايه د علامه ابن کثیر رحمه الله یو صحابي چې هغه ایمان راوړې خو پلاری د احد د ورځې پورې د ایمان په دولت لا نو خسته شوی احد ته مې چې آقا خپل صغره واچوله احد ته مې چې آقا تیارې برابر کړې صحابه تیار کړل لار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکنا د منافقانو یو لوی جماعت را واپس شو هغه خلق چې په جمعات کې مونږ د جمع سره کولو هغه خلق چې روجینی ولا هغه خلق چې غزواتو کې شریکېدل لیکن د احد د میدان نه په نیمایي کې را واپس شو دا صحابي چې چا مخکې د پلار نه ایمان راوړې
دی روان دی چې ربا زبا بیا رازم کورتا یا به نه رازم، زه په دې نه یمه چې زه دې شهید شم نو خفه به یم، زه په دې یم چې ربا کاش زما پلار زما نه وړاندې ایمان راوړی وی او ما د ایمان د پلار دا خوشحالي لیدلی وی. احد میدان ته خلق داسې روان دي، منافقان واپس شو کورونو ته لاړل. دا کس مخې ته راغی د دې صحابي پلار، اوس رانه نوم د ذهن نه ووتو. سیرت مصطفی مولانا ادریس کان دهلوی رحمه الله مبارک حواله ورکړي په البدایه والنهایه په سیرت ابن هشام باندې او دارنګ نورو کتابونو باندې، او لیکلي فرمایي ویس منافقان مخې ته رالل دی روان دی تپوس کوي ورته وی اے پلان کی یاد پلان کی زویا ته ولی د جنگ نه را واپس شلی. دی ورته وی پیغمبر منګه قتل تبوزی من قتل ته تیار نه یو، نه پزان مهندی جړو نه پاغوی مهندی جړو، من را واپس شلو میدانی جنگ تزونا. څه کې دی خوروان ورته وی تاسو خو ډیر اوګدوګ د جمعاتونو کې منځونه کول، تاسو خو ډیر لوی لوی سفرونه کول، و بدبختو تاسو ولید دی پیغمبر د جماعت نه را واپس شولې. وی تاسو ایمان نه دراوړې مونږ پر دې سکار دی. دی خبره ته ګوري درد. دا صحابي وی ما ته پته نشتا د جنگ میدان د احد ګرم دی. جبرائیل امین راغی، سرداری کونن حالات بدل شلو. ویریدم د وحی ټیم راغی چې الله د مسلمانانو بارکی څه فرمایي. ځکه د احد میدان کې داسې نقشه جوړه شوه چې لږ ټیم د پاره صحابه کرامو کې تردد راغی. نقشه بدل شو. زمونږ د اهل سنت ترجمه داسې کو، نقشه بدل شو. نقشه څه شو؟ بدل شو. صدا سيو خو او سبل خو خلق په مختلفو طریقو سره خلق د جنگ د میدان نه اخوا دی خوا لاړل. نو د احد په میدان کې خوف او یره دا راغله چې ګوند پیغمبر شهید دی، او یا دا چې الله د مسلمانانو بارکی وحی را اولېګله چې ستا صحابه د میدان نه ولی تو پرک شو. غالبا د مسلمانانو بارکی فیصله خطرناک راغله. نو د احد په میدان کې ارچا سره یره شو چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته څه پیغام راغی. عزیزانو ګوري الله دې زموږ زړه کې د ایمان والا درد راولي. مونږ خوریر د دنیا په دې رنگ باندې رنگ شویو هر سرانه دې بیګامي التواقع د امام بخاری بیان کا خلک ټیم یو ان شاء الله غم درته بیانوم چې داړم لګ را خوشاله شي. ورونو او یو خبره بداوی چې زمونږ استاد دا تعلق د الحمدلله په ډېر عظیم رشتہ باندې جوړ دی. هغه رشتہ صدا لا اله قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. او ډېر پوی خلق دل تناسب دی جماعت کی. او بعضی خلق د عبد الله ابن مبارک عادت لري. د چا عادت لري؟ نه سم جواب. د چا عادت لري؟ عبد الله ابن مبارک عادت لري. ویرا که زما نوم وانه لنه په ډېر خوشالېږم. یعنی په خدای قسم دی نن وخت کې داسې وریدونکي خلق شتا چې ته د دین خبره شروع کې داغې نه سیلاب روان شي. او کله مونږ دعا غواړو د هغوی په اوښکو باندې که د دنیا کې داسې خلق نه وی رونو دنیا به ورانه وی. اوس هم داسې خلق شته. الله دې زمونږ معاشره د داسې نیکانو خلقو نه محروموي. مونږ دین اورو پروا مو نه وي. زما یو ورورو ډېر دیندار ورور مې او ډېر بهترین خاندان سره تعلق او لوی کرنیلو په پوج بیماری حالاتو کې زمونږ تعلق ور سره خدای جوړ کړ. زه به چې لاړم
هغه لوی کرنل خپلو مشرانو ملګرو باغې ته وایي پیر صاحب ویل په څه اعتبار ورته پیر صاحب ویل چې د حرامو نه دومره ځان ساتلی چې درته ویلی نه شم نو هغه به چې مونږ خبره کوله جړل به خوف یره به ورسره جړا به یې کوله او تا به ویلې چې یا الله نو دې معاشره کې ښکلي ښکلي خلق شته دی ښه الله دې داسې خلق د شهرت تمه مونږ له چې څوک هم راځي ګوره یو سوال درته کوم مونږ چاته دا ګل نه لګو چې یاره دې مونږ سره مدرسه کې یا مونږ سره تعاون وکړي مدرسې سره به تعاون څوک کوي نه 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 سم مینسته څوک به کوي دا د چا کور دی مونږ د چا بندګان یو زه او تاسو ټول الله پیدا کړو دی الله ته بزو مونږ به تعلق ساتو د چا د رضا دپاره د الله د رضا دپاره نو بیا به انشاءالله قدم قدم سکون وي کله چې دنیي غرض د باندې چاته ورغلی دنیي غرض باندې بس یو خبره زما اورئ چې دنیي غرض باندې لاړې ایمان درنه عمل ته پاتې شو او که ته چاته لاړې په دې نیت باندې چې خدایه ته زمانه په دې مجلس راضي شه او ما ته اجر راکا نو به یاد ساته انشاء الله به بسوي به به خوشحالي وي به به سکون وي او به به دواړه نعمت ملاويږي نو دا یو خبره دویمه دا درته کوم چې شهرت به نه ساتو ذهن کې څه شی د شهرت طالبان به نه جوړي مولام چې کله دې سمندر ته ودانګي چې زما دې نوم نماوش دیو جنازه چې اره جلسې ته زم په ما دا ګل نه سوک شیندي مال غوسه راځي مال سوک لار کې ودرېږي مال غوسه راځي څه شي دنیا ته راغلو لغړ راغلو بل شان اوبو کې پراتو پردی جامې رانه مور تاو کړي دای رانه تاو کړي اسپیټال کې رانه کپڑا تاو کړه مور غیږ ته ور کړو مور په بور حالات تکلیف حالات کې وا د دردونو چپای بدل شو وکی ورته چاول چې خوري زوی دی او شو د دردونو چپای د زوی په خوشحالي بدل شو بیا د ژوند د ټولو خوشحالي چپای د دې په جدای بیا بدل شي ډیره خوشحالي وکی ورته سوګوي چې زوی دی اسکیډنو کو زوی دی وفات شو د ژوند ټولو خوشحالي چپای بدل شي اول انتهایی خوشحالي بیا انتهایی خفګان مینس کې لګه زندگی دا نو عزیزانو درخواست می داده چې تعلق بساتو خود شهرت پنیت کل د شهرت پنیت د شهرت پنیت دا الله د رضا د پاره اے عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا درته څه چې نن سبا موږ په دې سمندر کې لایو بچ درې طالبان را پس د زنده‌باد چغوي نو به زه یو پاوکم لیډر شم څومره چې درې طالبان را پس आवाज وکړي چې عبدالمتین زنده‌باد نو پاوکم لیډر شم چې کله طالبان سلور आवाज وکړي چې عبدالمتین زنده‌باد نو به پورا لیډر شم او لا چې بیا را پس سدسي جلوس را اوزي را پس کسان ولاړي او بیا چې لا په سټیج دی نوم واخلي غوړ زړ نو بیا د لیډرانو لیډر شم چې اوس می زما مقابله کې امام ابو حنیفه نعوذ بالله من ذلک مونږ یو حسم نه دی بیا عبد الله ابن مبارک رحمه الله د دې یو شاګرد دی عبد الله بن سنان نامه ده ټول وې سنامه ده عبد الله بن سنان دا عبد الله ابن مبارک د وخت زمانه د قضاء او استادو د قاضیانو استادو د محدثینو استادو عبد الله ابن مبارک هغه سړی دی چې کله براغه نو هارون الرشید به ورته په تلای نه کې ناستو په پوړ باندې کې ناستو په مصلی باندې کې ناستو هارون الرشید په شګو باندې پی کولو کړو کې بناستو یو ځل خادم ورته راغی او گئی ورته لاس کې خودو ورته یا هارون الرشید ملمان راغلی دی تا ملاقات تا سره ملاویږي او هغه مونږ ته ټیم کم دی به روانيږو هارون الرشید ورته برګوري نالان دی ګور هغه خادم ورته دوباره راتاو شو
ورتو یا هارون الرشید آغا ملمان بار بار اصرار کی وی د تو وای چراش او وی مجلس ذکر نه راځي چې هغه سره ډیر پوجین دي خلق ور سره دي نو بیا به مجلس خراب شي هارون الرشید ورته وی ملمنو ته وایا والله العظیم چې د بغداد سره لس حکومتونه نور ما ور باندې مشرک ول غواړي خدا عبد الله ابن مبارک یو صحبت پم چاته ورنکما بیا وای عبد الله ابن مبارک هغه سره د چې پلا رواني د خدای په ذات مې د قسم وی چې په کوم ازمکه باندې قدم کیدی هغه ازمکه په نور ازمکو باندې فخر کوي زورته خپل کار کوي نو عبد الله ابن مبارک هغه سره دی عبد الله بن سنان وی یو مقابله را د اهل کفر او د اسلام د مسلمانانو د کافرانو او د مسلمانانو یو مقابله راغله او د روم سخ پهلوان هغه مشرکانو کافرانو په ډېر لوی دولت راوستو ورته ویلو چې موږ مسلمانانو سره د مقابله والا جنگ کول غواړو ته چې څومره پیسې غواړي اے رومي پهلوان واخلا خو زمونږ د مسلمانانو سره جنگ دی موږ هغوی سره مخامخ جنگ دی یو کس په میدان ته راوځي ته به موږ ته کسان د مسلمانانو پهلوانان غورځي او ته چې څومره دولت اخلي موږ یې درکو وی ډېره ښه ده دا رومي پهلوان راغی عبدالله بن سنان وی په دغې حالاتو کې چې د مسلمانانو د مجاهدینو ډله تیاره وه نو په دې ډله کې عبدالله ابن مبارک هم ورسره لاړو څوک لاړو دا چې کله جهادي کنه بیا موږ تاسې لیکو ها موږ خپله ګوره ګرمولو والا ښه تکړی روس خلاف خو ګوره چې چا کردار ادا کړی هغه علماء کرام ډېر لوی اهم کردار ادا کړی الله دې زمونږ د ژبې د قول ما دې مرګرو ته یو خبره کوله چې ورونو خدای دې زمونږ استاسې دا تعلق د خپل رضا وګرځي مقصد زما دا نه دی مقصد مې دا دی ورونو چې په دې تعلق سره الله ته ورسیږو او دا به ال رسو چې موږ د دې بعضې خلقو د خبرو نه سبق واخلو او د دې خبرې مقصد څه دی عبد الله ابن مبارک د صحت په اعتبار کمزور دی لیکن یاد ساتئ الله د دې اولیاء په دې مخ کې خپل نور اچولې الله دې زمون مخونه په هغه نور الهي خسته کی کم نور باندې چې د اولیاء مخونه خسته شوی دي درخواست مې داده عبد الله بن سنان وای چې کله یو ډلت لا بلبا اعلان کولونو عبد الله ابن مبارک په یو ډله کې دی عام مجاهد په صفت باندې اعلان کو چې زمزم مرګور ورته مزه وای نظم عبد الله ابن مبارک لاړو چې لاړو دا رومي پهلوان زما د شهرت غرض دی ښا زما د بیان مقصد ګوره په دغه کې دی چې شهرت مو غواړئ ځان مو مشهور وي دا اولیاء چې څومره ځان مشهور کړه نه دی نو الله مشهور کړل او چې کله چا ځان مشهور کړي نو الله لاندې وغورځول عبد الله ابن مبارک قتل وی زو لاړم عبد الله بن سنان وی رومي پهلوان اوته پندای اوهلا چې څوک شته په محمدیانو کې چې مقابله تراشي وی مالی دل چې یو زمونږ مسلمان لاړو چې کله مقابله شروع شو زمونږ دا مسلمان پریوتو شهید شو انا لله و انا الیه راجعون بل مسلمان لاړو میدان کې دي سر پهلوانی دا کلا چې مسلمان پهلوانیو کې هغه میدان کې را پریوزی یو پسې دویم لاړو اغا رومی پهلوان ته بیلا سن برکل انعام به ترجمه کیدلو دریم لاړو مسلمان شهید شو سلورم لاړو مسلمان شهید شو پنځم لاړو مسلمان شهید شو شپږم لاړو مسلمان شهید شو اغا رومی پهلوان میدان کی چکر لګولو اواز کی اشتسوگ محمدی میدان ته دراشی آغا دا لاقی کافران فخرن چغوی
ستاسی دین مغلوب تے عبداللہ بن سنان وی مالی دل وی عبداللہ ابن مبارک ما تا اشارہ اکڑا چے اے دو سنان بچیا اے عبداللہ مخکراشا وی زوڑان دیر عالم وی ما تے اول چے اے عبداللہ بن سنانا اے عبداللہ بن سنانا میدان تا زما دراتلو پتہ لگینا ما پانے د پلان کی کس قرض دے کس وفات شما نو زما س اسلحہ تا تلاس تراغلا اے زما بچی زما قرض بور باندے ادا کی او کلا زما د پیسو نا سوا پیسی پاتی شوی اے عبداللہ بن سنانا غد اللہ د دین پا طالبانو باندے لگوا ورطوی عبداللہ بن سنانا داسی جون باندی زماسا چی ماتا یو رومی پالوان دا مقابلے چلن راک عزیزانو میدان تے ادانگل عبداللہ ابن مبارک می یو قدم اخلی دا کلموی ٹول راسر اوہی سواب پنید باندے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل عبداللہ ابن مبارک میں واڑا واڑا قدمنا ناخلی دا عادت خلافی ذکر فرمائیو اعدو لهم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخیل عزیزانو یاد ساتی منگ پخپل اسلحو باندے فخر کو ولی فخر کو زکا فخر کو من کافرانو تا سترگو کی سترگی ورکولے شو رب من توید قوت مظاہرو کئے تا اسلح مظاہرو کئے عبداللہ ابن مبارک می داسی یا خوبچ پزم کروانو یمشون علی الارض ہونا کلبچ پزم کباندے قدم بکے خودو لاندی بیلی دلو عاجزی دا وجن بیتلو کی عاجزی وا نندرو می پالوان مخت روان دے عزیزانو یو قدم دو پاسا بل قدم اخلی آواز کی میدان کی اے اہل کفرہ زمحمدی ما زمحمدی ما زمحمدی ما حاجی محمد امین میں ہوئے دا حشر میدان براشی زبنار لگم زمحمدی مولا زمحمدی ما زمحمدی مولا زمحمدی ما عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ میدان تا اوتو وی ما جلل وی دا عبداللہ ابن مبارک مختم اولی دل وی چه کل پالاوان تا پوگا باندے لاسک دی وی ماتے مخراوارولو طول مسلمانانو یو نعر اولگولا نعری تکبیر نانا پدی کار کی گنا نعری تکبیر نعری تکبیر کلی چه دا نعر اولگولا عبداللہ ابن مبارک تمالی دلی یو غنبورے دمخو وی دمانی پشانتی سر اوتلو سترگی دادارا اوتلے وی عبداللہ ابن مبارک حالات بدل لی پالوان توی وایا کمزے نیسی تا تا اختیار دے پالوان ورطا پکڑس کرسو خاندل وی زبت بختلال شاہ پزان سوک مجڑوا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ورطوی نشاب گزار کوا کلچ دی پالوان لاس برکو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ورطا لاس داسی نیولے غور باندی گزار کئی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دمرم ذر خوزیگینا ورطوی زمانم بر راگئی زیخیب کم زیدی اواما خوزماتی پر عبدالجلال قسم ہوئی کہ تادری گزار اکڑل زماد یو گزار نہ دویم تا ضرورت نشتا گورے بیا
الله ابن مبارک ورته وی زما به یو گزاري دوهم لبیا ضرورت نشته خو زه خیا ځان لا. عبد الله ابن مبارک گزارو کو. نور خبره تاسې ذهن کې راغلا چې د عبد الله ابن مبارک مخ تک سور شو، سترګې داسې نورانی را اوته، دومره مزیدار پړقیږي د میدان کې. ما وی ټول حالات لیدل، پهلوان یو گزار نه دویم گزار ته پاتې نشو، خپې داسې رپولې او په لاندې میدان باندې لکه د خره داسې خرشېدلو. ساتې لاړه ختم شو. وی د دې نه بعد عبد الله ابن مبارک رحمه الله ته هغې نه بل رومي پهلوان آواز وکړو چې زما موږ در کې شپږ وجلي، دا خو زموږ ستړی شوی او ما له ځان برابر کا. عبد الله ابن مبارک رحمه الله ورته ویلي شپږ واړه ځان تیار کړئ، یو پسې بل بیا راځئ چې پکې دمه نه وي چې زه ستړی نه یم، ما له د هر ګزار سره د رب العالمین نه قوت روحاني میلاویږي. دا یاد ساتي دوه شیان دي ښه چې کله سړی صدقه ورکوي زړه یې خوشحالی چې د لسو په ځای مې 20 نورې ورکړی دی، دا د مؤمن علامه ده. او چې لس ولګي او بیا 60 ګرې چې خدای تباه او برباد شو. بچو سره به څه کوو؟ بچو سره به څه کوو؟ بچي به څه کوي؟ دا بچي به تا باندې بیا څه کوي؟ تا نه قیامت په ورځ به تښتي، ته به څه کوې؟ ځان لره څه کول پکار دي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته ویل تاسو خو د مال او دولت په نشه کې راغلی یئ او ما ته نور محمدي صلی الله علیه وسلم تندي کې ځلېدلی دی. بهرحال یو راغی د پسې دویم مړ شو، دریم راغی مړ شو، څلورم راغی مړ شو، پنځم راغی مړ شو، شپږ رومي پهلوانان په میدان کې پراته دي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله آواز کی اشتوم وم کس در کشتا کنا اگوی داس روان دی. عبداللہ ابن مبارک کوئی میدان نتلل ندی پکار، اے بدبختو شتا در کی داس پالوانان چه دا شیطان سر مقابلو کئی. خلق حیران شو، آغا کافران توی منگا دا چا سرونا غرزونا، منگ دا چا عزتنا نالو، منگ دا چا مالونا نالو. استاس کی داسی پالوانان نشتا کنا چی اغا زمانم غٹ پالوان جوڑ شی، اغا رومیانو اغا مختلف کافرانو مخراوان عزیزانو دا اولیاء نظر نظروی ورطوی استاس شپگ لارل شپگ زمون جنت تلارل. اے دخدے بندگانو پزان رحمو کی زبتاسل پالوان خکار زپالوان نیما. اے خلقا کافرانو کتاسی کی زمان نزان غٹ پالوان جوڑا والغواڑی زدتو اسان کلمہ خیب اگوی ٹول متوجی شو ورطوی دا کلمہ ہوئی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. و میدان جنگ کی شپک کافران خو جہنم تلالل، شپک مومنان جنت تلالل، لیکن اگا سیلبین اگا خلق چه مقابلے تا د دې مسلمانانو مقابله ته خلق راوستو هغوی الله د هدایت په ایمان باندې مشرف کړ، ایمان راوړو. عبد الله ابن مبارک د جنگ د میدان نه دی ډله کې ځان پناه کو. اوس مسلمانان تلاش کی دي شهرت ته ویم نن زه خپل علماو تم سوال کوم او دی خپل بیکار حقیر نفس تم ویم چې هیڅ نه یو مونږه د چا په زنده‌باد باندې دوک کیږو، د چا په ګلانو اچولو بنش دوک کیږو، سوګرا ته مخې ته ولاړی په دې باندې دوک کیږو. دا د دوکي بازار دی. شهرت مغواړی، د الله مینه وغواړی، د رسول الله اتباع وغواړی، کامیاب بشئ. اے ډلې شي مسلمانان یو نه تپوس کوي پهلوان سوکو بل نه تپوس کوي. اے خلقا میدان کې خو مسلمانانو فتح اومندلا، اوس دا کس وګورئ دا میدان کې سوکو. نو د جنگ میدان ته عبدالله ابن مبارک د پهلوانۍ ټوپۍ نه وړې، د سر نه عمامه د رسول الله وړې وه. سر باندې څه شی وړی و؟ عمامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. میدان جنگ نه اوتو، مسلمانان ورته ګلونه لګئی چې موږ ورته ګلونه ولګو.
مونږ هغه ته اعزاز ورکو خلق داسې داسې ګرځي تیتو پرک شو عبد الله بن سنان وی ما هغه کې نخ صحیح کړي وا چې میدان ته عبد الله ابن مبارک وتلو مخی غنم رنگو خو چې کله د میدان جنگ کې مې ولیدلو د عبد الله ابن مبارک مخدن ور پشان ته پړقا کولا نو ما پکې نخ صحیح کړي وا ز کافرانو ډله کې چې چا د ایمان اقرار کړو هغه تلاړ ما عبد الله ابن مبارک په غبان لاس کې خودو استاد ما پی جنی کناس دي زویما زدي روحاني بچیما زستاسو شاګرد ما عبد الله ابن مبارک ما باندې لاس واچو یا خیرات ویلو که وفات شوما مال به می پلان کی قرضاری تور کی که وفات نشوما ز میدان ترا واپس رازم بیا بتا سره ملاوی گم یانا وې زدر ترالم زدر سره ملاوی گم خلق دی غواړي ورته وی دے الله بندا دی خواران نزدیش وی ته چا پیدا کړي عبد الله ابن سنان وی الله ورته وی په دغه الله ذات استا قسم وی چې زما په ژوند باندې زما د بهادرۍ شهرت مکوا اوس په خبره پوه شي کنه شهرت باندې غواړو نو چې جامعي ترازی یا پیسې ورکو شهرت غواړي بالکل باندې راځي بالکل باندې راځي سوال درته کوم نه مو د چاند پکار دا نه مستاسه پیسې پکار دي نه مستاسه دل تراتل پکار دي مال چې راځي د اسعد بن زراره په مینه برازي د چا په مینه برازي د چا په مینه د اسعد بن زراره رضی الله عنه دیړم به دا د اوس قبيله د خزرج قبيله سره تعلق دی مدینه منوره کې دوه غټه قبيله وي اوس او خزرج به د اوس په قبيله کې نور قبایلو وړې وړې ډلې خیلونه وپکې لکه زمونږ په دې پښتنو کې اوس یو افریدي قوم د مثال په تور باندې په دې کې بلا خیلونه دي شته کنيشتا یو مومن قوم د په دې کې بلا خیلونه دي در خوغه دوه قبيله وي یو اوس او بل خزرج او د اهل کتاب چې دا په اقلیت کې دا ډېر کم دا په وړو کې مالګو نو دی په واسطه د کومه ډله غاوره کېدله هغه په سبب د زنده‌باد چغې والي هغه په سبب سی وها کول عزیزانو دا مکه مکرمه تراغه سوګراغه اسعد بن زراره رضی الله عنه دیراغه مدینه منوره مکه مکرمه چراغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا هجرت نو کړي دلته چې دیراغه ورته وی چې تاسو سره ملاقات کول غواړم وړي راخدا و اسلام متعلق خبره مشهوره ده چې خلق د دین نه بیلاره کې هغه ورته وی نه ما خبره ووري که زما خبره غلطه و خو می اوري زی برانا که صحیح ورا سره او منی اسعد بن زراره وی اویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام تعریف ورته وکړو چې اسلام د امن دین دی د څه دین دی د څه دین دی الله اکبر نن موږ څومره بدنام خو د اسلام نه یو دغه جوړ کړي اسلام خو د امن دین دی اسلام خو د ورورۍ دین دی سلورم سپاره کې الله فرمایي صحابه موږ د اسلام د وروړو وړاندې د یو بل کپړو کې بم د شرابو جامونه تشول او هغه بم پکې فخرن سکل چاره باندې حکومت نه کولو اسلام راغې هغه چې د یو بل سره کلونه دښمنۍ کولې بیا څه شو بیرونه شو څه شو بیا د څه وخت راغې چې د وبونه تګي دی یو ته وي ته وبواله او بلبل ته وي وبواله به مینه د اسلام نو خچټول ارسي ورته بیان کړ نو سعد بن زراره او زکوان رضی الله عنهما د دوړو ایمان راوړو چې ایمان راوړو زکوان خو دلته پاتې شو رضی الله عنه ځکه زکوان دا یو خبره یاد ساتي زکوان ته دوه اعزاز ملاو دي سو اعزاز یو اعزاز داده چې دی مهاجر هم دی او دی انصاری هم دی څنګه د مدینه طیبه نه راغلو دلته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت ورته ملاو شو زه واپس نظم مکه مکرمه کې پاتې شو اسعد بن زراره لاړو مدینه طیبه ته یو سره صحبت کوا بل سره صحبت کوا د دې د ترور زوی د سره ډېر زیات نږدې تعلق بهر حال زما په دې کې یو نقطه غرض دی
الله جل جلاله ته چې د ځان اوسپارلو شهرت ستو موږ کوم نه پلان کې ملګری لاړ شي نو بیا بسکو کدا پلان کې لاړ شي بیا بسکو الله چې در سره ټول جهان به در سره کا الله در سره نو ټول جهان به در سره نه بیا سعد بن زراره خپلوانو پرې خود یو ته جدا کېږي یو ته جدا کېږي الله پاک زړونو کې انقلاب راولي اسعد بن زراره ته الله ډکه واچول چې دوی ته وای چې ما سره انفرادي ملاقاتونه شروع کو یو سره ملاقات بل سره ملاقات اسعد بن زراره رضی الله عنه دی اندازې ته ورسېدو ما قران شریف لاس کې نیولې زما مقصد دی یو بلی خبر نه دی شهرت دی ته وای دا مونږ چې کوم د جمعې ورځ دا د انصار عزت ته چا عزت ته د چا عزت ته ځکه خو الله رسول الله مبارک ورته ابد د پاره په کلی کې پاتې کو يهوديانو بده خېلی د ورځې عزت کولو په دې برا جمع کېدل عبادت به کول یوم السبت او نصاراو با عیسیانو با د اتوار د ورځې عزت ساتو اسعد بن زراره الله ډکه واچول چې دا یوم العروبه دې ته یوم العروبه ویل د جمعې ورځ بس هغه اعلان وکړو چې د دې ورځې نوم ز انتخابوم د دې ورځ نوم شو یوم الجمعه یوم دا نوم قران شریف ته ګوري اوسخه کله چې تا ځان لاندې کو او د اخلاص په صادر د ځان خيسته کو الله درته خود به خود عزت درکې په ټولو عربو کې جمعه مشهور او په یوم العروبه سره صحیح شو ټولو عربو کې دا کمال ته ګوري اوس اسعد بن زراره رضی الله عنه د دې ورځې انتخاب نه د خېلی په ورځ باندې خلق راغواړم نه د اتوار په ورځ خلق راغواړم د جمعې په ورځ باندې اعلان وکړلو تم رازا ای زما ملګریا بلم رازا عزیزانو اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ بچ کلا مجلس خلاصو مجلس په خلاص اسعد بن زراره با یاد زوال نه وړاندې یاد زوال نه بعد بسادر واچولو برکات منځ ادا کو بے اللہ رب العالمین دعا اوغختا او بے جڑل اللہ رب العالمین دزمک او اسمان مالک دے داسی با انشاءاللہ تاسی نے اورید لی چی دو جمعی دو رضی افتدا سن اوشولا اسعد بن زراره با دا عمل کولو رسول اللہ مبارک تا خبر لاړو چی اسعد بن زراره لگے دیں د جمعې ورځ یوم العروبه دا ورځ نوم ورکو چې په دې ورځ باندې به خلق راجمع کیږي نه د یهودیانو سره مشابهات نه د نصاراو سره راغله دا د مسلمانانو ځان ته ورځ ده الله رب العالمین دومره لوی ذات سرداری کونین چې مدینه طیبه ته راغی الله رب العالمین سورہ جمعہ نازل لا فرمایا یا ایها الذین آمنو گوری وسط اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ اے مومنانو چې کله تاسو وره د اذان کون کی اذان فقهای کرام تزمنا اول اذان ته مراد ده دویم اذان ته مراد ده پنځ د احناف باندې لومبه اذان مراد ده ځکه چې په دې سره خبر ورکولې شي چې راشه څور کولې شي نو د ډیرو محدثینو پنځ باندې دا د خطبه دا اذان چې زمونږ دارو کوي دا د جمعې اذان ته دا مراد ده او د احناف اکثر علما ټول وایي چې نه اذان اول مراد ده کم چې عثمان رضی الله عنه په دور کې اوشو عثمان رضی الله عنه زورا مقام وای هغه مقام کې اذان کون کې ته ول دلته ودرګاو اذان بکې چې خلق کاروبار پری دي دا د بازار سره نږدې خلق به کار پری خود ټول به جمعه تراغله الله رب العالمین فرمایي
وزر البيع اغسطل خرسول پریدئی. رب می وی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ وی دا کار تاسے د پارا غوړه دے ک تاسے پویږي. او چې کله د جمعې مانځه نه فارغ شوي فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. چې کله د جمعې مانځه نه فارغ شوي تاسې ګرځئ. زمیندار دی زمیندارۍ ته لاړ شي، دکاندار دی دکاندارۍ ته لاړ شي، ټول ځئ خپل کاروبار کوئ. وابتغوا من فضل الله، رزق حلال طلب کوي. الله وایي اے خدای تا د کاروبار نه منې کوي، تجارت نه منې کوي. الحمدلله زه دا نه وایم تاسو ته زه یو فقیر د خدای تعالی ګناهګار یم، او انشاءالله داسې وخت دی خدای راولي زما زړه دا دی چې زه د امام ابو حنیفه هغه مقلد جوړ شم. 400 علماو ته به د خپل مال نه هغه پیسې ورکولې. 400 علماو ته به د خپل تجارت د مال نه پیسې ورکولې. د امام بخاری غوندې کس د هغې د شاګردانو شاګرد دی. ان شاء الله را روانې جمعې ته د امام بخاری د پلار حالات درته بیانوم. ان شاء الله بیا لږ لږ پوهوم چې پوه شئ په دې باندې. نن سبا خو چې 2 ټکي سبق عربي یاده کړي د هغه ډومبی ګزار په اولیاو په علماو باندې. د خدای بندګانو خولې بندې کوي. نن چې دا ځمکه جوړه دا د اولیاو برکت دی. الله څه فرمایي؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. الله وی ما ډېر ډېر یادوي لعلکم تفلحون. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وتركوك قائما. اوس په دې درته خبره کوم ان شاء الله. واذا رأوا تجارة، ګورئ یاد ساتئ د جمعې خطبه ده. د څه شي ده؟ د جمعې خطبه ده. د دین بیان دی، تعلیمات دي، خطبه لوستل کېدله. ناګهانه د مدینې منورې مسجد نبوي ته قافله را ورسېده. په دې کې د چا پلارو، د چا زویو، د چا رورو. نو خامخا چې سړی د دوبۍ نه راشي څه مو خیال دی؟ اوس خو دوبۍ نه په 3 غنټو کې را رسېږي. 3 غنټې بعد دلته حاضرې. او دا شام نه بچ راتلل، د میاشتو میاشتو سفرې به یمن نه به راتلل. نو هر سړي چې څنګه قافله را ورسېده خلقو را منډه کړه. الله سوی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. نو چا خو خپلو کسانو ته را منډې کړلې چې چا ولیدله قافله بار را ورسېده. چا خپلو کسانو ته را منډې والې، چا د ملګرو سره ملګرو منډې والې. دوی خو ساده لوح مسلمانانو پته ورته نه وه. دوی خو په دې خاطر لاړل او منافقان کسان ناستو د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس خرابولو. هغوی چکچکې جوړې کړې، بار لګېدې، چغې وی. یاد ساتئ عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو حال کې راغ، یو کس ناست دی. نبی علیه الصلاة والسلام د عمر سے په اراده پوه شو. عمر رضی الله تعالی عنہ توره څنګ کې نیولې ده. یو سړي ته یې په ګلاس کې خودو ورته وی را پاسه. سرداری کونین ورته اشاره وکړه یا ابا عبدالله اجلس، کین اے د عبدالله پلار. عمر رضی الله عنه کیناست. عمر لاندې ګوري، ډیر ښکلی وجود دی، جاړي، سترګو نه اوښکې روانې دي. د نبی علیه الصلاة والسلام طبیعت ور باندې خراب شو. حضور پاک ورغه، عمر د هغې ځای نه راپاسو، لاس یې پې واچولو، ځان سره کېنو، ورته وی یا عمره ستا په اراده باندې جبرائیل علیه السلام پوی کړم. راته وی عمر را پاسوه، عمر را پاسوه. عمر خفه دی. خو ای عمره ته مه خفه کېږه، ته چې چا پسې راغلی وي ما ته الله رب العالمین په جهنم کې د هغې کور وښودلو. دا څوک و؟ مسجد نبوي کې ناستو، مسجد نبوي کې ناستو. پیغمبر ته الله رجسټر کې وښودو چې دا جهنمي دی. اے عمر را پاسه، ته په ده باندې ځان بدنامې. یا رسول الله تا خطبه لوستله او دې مردار به کله دا سر داسې واړو، کله به دا سر داسې واړو، د دې دپاره چې د خلقو توجه ځان ته راواړئ.
او یا رسول الله کما ته دستا خفغان مخ کی تراغله نه وي ما په د باندې نن د ماسپخین مونږ پورې ډېر خلق جوړولې نو دا جمعات کی یو خابل خوا قتل دا خلاف سنت دي ناس ته خطبه ته بغلې خاموش بګوري چې دی وخت د واعظ د خطیب مقصد سره د دې مقصد سره دی بیانې سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خطبه نه سم مسلمانان خو صادلوه اخو پاسېدل چې بار اوت المنافقان ورپسې ورل یو تو یلکا دا اوخ دا سراتاو کا ابل تو یلکا دا دغه دا سرا ولا د نبی علیہ السلام خطبه خراب ولا خبره پوه شئ صحیح کول الله اکبر دو روایت دي یولس کسان نبی علیہ السلام سره پاتې شو جمعات کې سو کسان و زنانا او سلور سړي یو روایت داده چې 12 کسان پاتې شو و زنانا او 15 سړي پاتې شو په هر حال سردار کونین ته جبرائیل امین راغه ورته وی اے د الله حبیبا کدا سلور کسانم تا نه پاسې دلې و دا زنانم وتلې و نو خدا نا خستا الله په مدینه منوره ټول باندې اور لګولې و اے پیغمبران ستا خطبه چې چا خراب کړی دا اخصو کسانو دا غوی ارادي خراب وي خدا ساده لوه کسانو پوینو الله رب العالمین ستاد دې طبيعت خرابې دو د وجنا الله جلال کې راغې زما محبوب ته وایه کته غواړې نو پټوله مدینه به اور ولګوما ټول خلق به ختم کړ ته ولې خپې حبیبا ته مخه پکېګا حبیبا ما دا ټول کائنات ستا د مخه پیدا کړی چې ته خپکېږي ستا د خطبه قدر دوی نه کوي ستا د بیان قدر دوی نه کوي الله فرمای اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما اتي پری خودي ولار تا خطبه لوستلتي ولار پری خودي ته ولار یو دي در روان شو تو خبر راغلی خطبه نه پوي شي بیان کیږي درس کیږي او د دین خبره کیږي نو بیا با بل طرف ته ګورینا الله جل جلاله دې زمون په مرګرو کې داسې مرګري پیدا کی لګنا اشتراکی خو لګ دي چې الله ډیر کی چې مونږ بیان کو او د خپل اوخ کو سره زمونږ بیان په الله قبول کی مونږ لدی الله داسې مرګري راکی روپۍ دی یوم نه راکی مال دی اوخ کو کې خپل حصہ راکی چې اوخ کو کوم الله ته وړاندې کی چې الله رب العزت زمونږ استاد پریشانی ختم کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ان شاء الله را روان جمعه ورځ باندې د امام بخاری رحمت الله علیه حالات زندگی چې د نفس سره څومره مقابله کړې و دا ځکه بیانوم چې نن وخت زمونږ ډېر نازک دور نه تیریږي الله دې خیر پیښ کړي دعا وکړه الہ العالمین خدای زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله ستاره رضا منصب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او محبت منصب کړي یا الله پریشانی زموږ ختم کړي الله ته زموږ ناراضي شي یا الله ته زموږ ناراضي شي یا الله ته زموږ ناراضي شي خدای زموږ تقصیرات معاف کړي الله زموږ د غلګ ناس ته خدایا په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي الله د مشرانو قبرونه منور معطر کړي اخر وخت زموږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله